دویم تیر جمعو کې ما تاسو په وړاندې اشارتن او ضمنن ذکر کړی و چې حضرت امام ابو حنیفه رحم الله تی او لوی شرف دا حاصل ده چې د تابعی ده تابعی هغه چاته ویل کېږي چې ډېر صحابه سره ملاقات شوی په حالت د ایمان کې او به په حالت د ایمان کې د خاتمه راغلی وفات شوی مسلمان مؤمن. امام ابو حنیفه رحم الله د صحابه سره ملاقات شوه بلکې روایت هم نقل کړي د صحابهونو. مسند امام اعظم کی یو روایت د امام صاحب رحم الله فرمایي زه خپل پلار سره ورسره وم د 14 کال وم مسجد نبوي کې یو کس ناس ته لوی حلقه درس ورته لګېدلې ده. امام صاحب رحم الله فرمایي زه 14 کال وم د پلار نه به تاسو کو چې دا څوک دی چې را درس کوي. نو علما ته وی چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي دی عبد الله ابن جوز الزبيدي. ول زور نږدې شو ما دا غنه په خپل واورید امام صاحب وي سمعته ما ته په خپل واورید هو یقول هغه فرمایل چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اوریدلی دي من بنا لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه چا چې د الله د پاره جمعات جوړ کو الله بر در پاره په جنت کې یو عظیم شان محل او کور تیار کی. بلکې د روایتو په حواله سره د محدثینو اختلاف دی او علماء اختلاف دی. بعض علماء وی امام ابو حنیفه رحم الله برای راست د صحابو نه یوش روایت نقل کړي دي. یو قولدار چې ولس روایت برای راست د صحابو نه نقل کړي دي او دریم قولدار چې سوارلس روایت نقل کړي دي. پنځم قولدار چې وو صحابو سره ملاقاتونه شوي دي او روایت نقل کړي دي او شپږم قولدار چې هغه اجماعي او اتفاقی دی چې د څلور صحابو سره ملاقات یقیني دی دا شوی دی. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ بار بار کوفه ته راغله دی او د امام ابو حنیفه رحم الله ملاقات ور سره شوی دی. او محترمو به صرف احناف علماء نو بلکې حافظ ابن کثیر رحم الله در امام شافعی رحم الله یو لوی مقلد دی. د تاریخ په حواله سره یو لوی کتاب لیکل البدایه والنهایه د دې په لسم جل صف یوصل ولسم کې دې خبرې اقرار کوي امام ابو حنیفه رحم الله او تابعی دی. دغه رنګ علامه زاهدی رحم الله دیم شافعی المسلک دی د اسماء الرجال یو لوی عالم دی. د خپل کتاب تذکرۃ الحفاظ اولنی جل صف یوصل اتش په تبان دی اقرار کوي امام ابو حنیفه رحم الله تابعی دی. دغه شانتی امام خطیب بغدادی رحم الله یو لوی متعصب سره دی لیکن په تاریخ بغداد دریم جل صف 340 کې په وضاحت سره لیکي امام ابو حنیفه رحم الله تابعی دی. بلکې محمد ابن اسحاق ابن ندیم په خپل کتاب الفرس محمد ابن اسحاق ابن ندیم اولنی جل صفحه 200 صفحه 2 کم 300 298 باندې وضاحت تصریح کوي لقي عده من الصحابه. امام ابو حنیفه رحم الله د صحابو د یو ګڼ شمیر سره ملاقات شوه دی. تقریبا خپل پردو ټولو د دې خبرو اقرار کړل د امام صاحب رحم الله دا تابعی دی او د تابعی په باره کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوی احادیث راغلي دي لوی مناقب او فضائل راغلي دي. خو یو لوی فضیلت هغه کوم چې ماري احادیث تاسو په وړاندې حدیث تلاوت کو. نبی علیہ السلام فرمایي جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ نقل کړي ترمذی شریف حدیث نقل کړي امام ترمذی رحم الله کتاب المناقب کی صاحب د مشکات هم کتاب المناقب سبب 557 باندې نقل کړي او عبد الله ابن جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ السلام فرمایلی دي لا تمس النار مسلما نشم مسکوله د جهنم مور هغه مسلمان رعانی نبی علیہ السلام فرمایي چې زیری دلایم زما سے ملاقات شوی یعنی زما صحابي په حالت د ایمان کې زری دلایم او بیا پاغي وفات شوی او رآمن رآنی یعنی هغه څوک لیدلې دا چا سره ملاقات شوی چا چې زلی دلایم یعنی زماره صحابه سره ملاقات شوی دی. نو امام ابو حنیفه رحم الله ته دغه شرف حاصل دی.